د اسد څلېرویشتمه یا د ازمري څلېرویشتمه چې د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو د ورځې سره سمون نن د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونو په شمول د کونړ ولایت ښارواتونو ته خلک راوتلي او دغه ورځ لمانځي. خلک خوښ دي چې 5 کاله یې په سوله، ارامتیا او په سکون کې تیر کړل. راغلم اسداباد ښار ته وغواړم بشپړه خپرونه پې تاسو ته چمتو کړم، نو تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن به د اسد څلېرویشتمه په اسداباد ښار کې لمانځو. یو ځوان مې ترڅنګ ولاړ دی چې دی هم د دغه مراسمو د لمانځلې لپاره اسداباد ښار ته راوتلی. لومړی کې ستړي نه شئ کونړ ټي وي ته. مننه خیره انجینر خان محترم، نوم مې فهیم الله عابد دی، د لغمان او ترنګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فلحال دلته په یو شرکت کې دنده لرم. ډېره مننه. وخت معلومیږي اسداباد ښار ته راوتلی، څه کیسه ده؟ ماشاءالله دا خو ډېر یو ښایسته موسم دی او د اسد څلېرویشتمه ده، ډېری ځوانان راوتي دي او دا ډېره یو ویاړلې ورځ ده، موږ پرې فخر کوو. د افتخار ورځ ده. افتخار ورځ د همدغې ورځې د لمانځلې لپاره تاسې اسداباد ښار ته راوتلي؟ او بلکل د همدې ورځې د لمانځلې په خاطر موږ دې ښار ته راوتو. 5 کاله څنګه تېر شو؟ تېر شو ډېر ښایسته په امن کې تېر شو. امن و؟ ډېر امن کې ښایسته امن کې تېر شو. او نن ورځ څنګه برېښي؟ تاسې راووتئ، دلته مو د ولسونو خوښي، خوشحالۍ او دا هر څه له نږدې ولیدل. دا نن خو داسې ما وختي درته وویل چې یو ښایسته ورځ دی. دغه ورځ د لمانځلې په خاطر باندې بیخي په ټیم باندې نه پوهېږو، یعنې ډېر د خوشحالۍ او ډېر د خوښۍ ورځ دی او هم غوښتل چې روز ښار ته او د نور ځوانان هم راوتي دي او لږ دغه هغه ولمانځو. ډېره مننه. وروستیو کې کوم پیغام لرئ مهرباني؟ زما خاص یو پیغام دا دی چې په اوس وخت کې ډېری ځوانان چې دي اخوا دېخوا ګرځي او فکر دی امن دی، خپل کار ته، خپل کسب ته، خپل درسو ته دوام ورکړئ چې سبا ستاسو یو آینده ښه شي. ډېره مننه قاري صاحب، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو، ګڼ شمېر ولسونه اسداباد ښار ته د دغه خوښۍ د لمانځلې لپاره راوتلي دي. یو مجاهد ورور مې ترڅنګ ولاړ دی چې دی همدلته په پیره دی او د دغې ورځې لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. غوره مې وګڼله چې له دې سره هم وغږېږو او دغه خوښي راسره شریکه کړي. لومړی کې ستړي مه شئ کونړ ټي وي ته. وروره ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه امیر صاحب. نن د اسد څلېرویشتمه هغه ورځ چې امریکا ماته شوې او افغانستان خپلواکۍ ته رسېدلی، تاسې څومره خوښ یاست او څومره د ویاړ ځای بولئ چې په دغه ورځ ولاړې وې، د خپلو ولسونو امنیت مو نیولی؟ هو بلکل نیولی دی، اوس هم ولاړ یو، د قیامت ورځې پورې ولاړ. څومره ډاډ ورکوئ ولسونو ته چې تاسې به په سنګر ولاړ یاست تر څو هغوی سوکاله ژوند ولري؟ بې غمه کښېنې، موږ به خپل امنیت نیسو ولاړ.
إن شاء الله ربنا يوصل لأفضل عندكم مشكلة